بسم الله الرحمن الرحیم. 22 ورځ. له حضرت سعد بن زید رضی الله عنه څخه روایت دی: کله چې زه او زما میرمن فاطمه مسلمانان شولو، په مکه کې د مسلمانانو شمیر ډیر کم و. ژر تر ژره مو له پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ولیدل او کوم څیزونه مو چې له هغه څخه زده کول، په مینه او لیوالتیا مو پلي کول، ټولو پټ او غلي ګامونه اخیستل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر اوسه د الله جل جلاله له لوري د اسلام د ښکاره تبلیغ امر نه و ترلاسه کړی. ما آرام او له هر ډول ستونزو پرته اسلام قبول کړ، ځکه زما ارواښاد پلار ډیر نیک انسان و او د الله جل جلاله په وحدانیتي ایمان درلود. له هغه څخه مې ډیر څه زده کړي وه. په مکه کې زما د پلار په شان څه نور کسان هم وه. هغوی ته یې حنیف ویل، یعنی هغه کسان چې له بوتانو څخه یې کرکه درلوده او هڅه یې کول چې د رښتیني دین پر بنسټ ژوند وکړي. پلار مې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له رسالت څخه مخکې وفات شوی و، خو تل یې د مسلمان په شان چلند کوه. د مکې د اوسیدونکو د عبادت وړ بوتان یې ردول او د رښتیني دین د موندلو لپاره به نورو هیوادونو ته روان و. د یهودي او مسیحي دینونو له علماو سره ناسته پاسته درلوده او د هغوی خبرو ته یې غوږ نیوه. یو ځل مې پلار سوریې ته ولاړ. کله چې راوګرځېد سخت هیجان یې و. ویل ما چې هلته کوم څه واورېدل، الله جل جلاله به ډیر ژر خپل پیغمبر راولیږي. هیله لرم چې تر هغې پورې ژوندی واوسم. له هغې وروسته پلار به مې خپل مخ کعبې ته کوي او دعا به یې کول چې ای زما خدایه، د مکې اوسیدونکي ستا له خوښې او غوښتنې سره سم عبادت نه کوي، د بوتانو عبادت کوي. ته خپله شاهد یې، زه له بوتانو کرکه لرم، خو نه پوهېږم چې څه ډول ستا عبادت وکړم. که د پیغمبر رالیږلی وای، په بیړه ورتلم او ایمان مې ورباندې راوړی. پلار مې د مرګ تر وخته دا ډول دعا کول. وروسته له دې چې زموږ ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسلام په تبلیغ پیل وکړ، د پلار خبرې به مې سترګو ته ودرېدې. نوموړي هغه څه بیانول چې زما پلار یې په اړه خبرې کولې. د وخت له ضایع کېدو کولو پرته ولاړم او مسلمان شوم.